د نړۍ هیوادونه. د نړۍ هیوادونه یو معلوماتي او په زړه پورې خبرونه. د نړۍ هیوادونه تاسو له نړۍ سره آشنا کوي. دغه خبرونه تاسو د نړۍ د جغرافیوي، تاریخي، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي بهیره خبرې. غواړئ چې د نړۍ په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو د ننګرهار ملي راډیو څخه د نړۍ هیوادونه مه هېروئ. دغه خبرونه هره دوشنبه سهار 10 بجې او بیا ځلې سه شنبه مازدیګر 4 بجې اورېدلی شئ. د خبرونې کوربه خاکسار زی. د ننګرهار د ملي راډیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. ما خاکسار احمد زی مې وزل بدر ته د نړۍ د هیوادونو په خبرونه کې حاضر یم. په تمه درنو اوریدونکو چې تاسو روغ جوړ خوشاله او د ښه صحت خاوندان اوسئ. ګران اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې د نړۍ د هیوادونو د پیژندنې خبرونه ده چې په دې خبرونه کې تاسو ته د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو په اړه معلومات درکو. قدرمن اوریدونکو په تیر خبرونه کې تاسو د نیکاراګا هیواد په اړه معلومات اوریدم. په دې تمه چې هغه معلومات تاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلي وي او د نیکاراګا هیواد په اړه مو معلومات ترلاسه کړي وي. قدرمن اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې به تاسو ته د امریکا د لوی وچې نه د پانامې هیواد په اړه معلومات درکړم. په دې تمه چې د خبرونې تر پایه سره پاتې شئ. درنو اوریدونکو پاناما په لویدیځه نیمهکره، شمالي نیمهکره، پاناما د منځنۍ امریکا په داسې وروستني جنوب ختیځه برخه کې موقعیت لري چې نور نو جنوبي امریکا پیل کیږي. د هیواد د اطلس سمندر په اوبو کې د لویدیځ طولبلد د اویا نه تر 3 او د شمالي طولبلد د 9 تر 10 درجو ترمنځ موقعیت لري. د پانامې هیواد ټول مساحت 88200 کیلومتره مربع دی. د دې هیواد شمال خواته کارابین، جنوب ته آرام سمندر، ختیځ ته کولمبیا، جنوبي امریکا، لویدیځ ته کوستاریکا هیواد موقعیت لري. درنو اوریدونکو په وجه کې د دې هیواد د ټولو پولو اوږدوالی 555 کیلومترو ته رسیږي او له اوبو سره 2490 کیلومتره ګډه پوله لري. رزو درنو اوریدونکو د دې هیواد مهمو غرونو ته د پانامې په ډېرو برخو کې د غرونو داسې لړۍ پرتې دي چې د طبیعي جوړښت له مخې د ان د غرونو ته ورته دي. دا غرونه له پانامې څخه کولمبیا او له هغې ځای څخه جنوبي امریکا لویدیځو برخو ته غځېدلي دي. د دې غرونو د لوړو څوکو څخه د پاندو څوکې دي چې 3440 متره جګوالی لري. همداشان په دې هیواد کې شمېر نور مهمې څوکې هم شته دي چې چریکي، سانتیاګو او کاپیرا نومیږي. د مهمو سیندونو څخه چوکوناک چې د پانامې په ختیځو برخو کې بهیږي او د کارابین په ستر سیند کې د داریون له خلیج سره یوځای کیږي او چیپو چې د پانامې خلیج ته ورګرومي. پاناما هیواد له یوې خوا څخه د استوا کرښې ته د نږدېوالي په توسن توده او له بلې خوا د سمندر له اوبو سره د ګاونډیتوب له امله سمندري هوا لري او ډېر ورخپږي کیږي. پاناما د منځنۍ امریکا وروستی جنوب ختیځ هیواد دی چې جنوبي امریکا ته رسیږي او د امریکا د لوی وچې د دغه دوو برخو ترمنځ د پانامې کانال غځېدلی دی چې 9 کیلومتره اوږد دی. د دغه کانال د جوړولو کار لومړی په کال 1895 میلادي کې د فرانسویانو د مهندس د فردیناند دیولوپوس لخوا پیل شو. دا هغه مهندس دی چې د مصر د سویس کانال هم د جوړ کړی دی. د دغه کانال د جوړولو کار دوهم ځل لپاره د پانامې او د امریکا متحده ایالاتو او انګلستان لخوا ګډ په کال 1886 میلادي کې له سره ونیول شو او په 1914 میلادي کې د لومړنیو بیړیو د تګ راتګ ته چمتو شو. وروسته بیا د پانامې د کانال د سیاسي، پوځي او سوداګریزو ارزښت دومره زیات شو چې د امریکا متحده ایالاتو خپل ملکیت وباله او 1402 کیلومتره مربع خو له ډېرو سیاسي ناندریو ستونزو او ان د خونړیو جګړو وروسته بیرته پانامې ته مسترد شو او بیا په 1909 میلادي کې دا کانال د اطلس سمندر له آرام سمندر سره نښلوي. پاناما د منځنۍ امریکا یو اوږد هیواد دی. د دې هیواد اوږدوالی له ختیځ څخه لویدیځ ته 200 کیلومتره او لږ سور له شمال څخه جنوب ته
او ډیر 8 کیلومتره اندازه شوی دی. د پاناما هیواد د ډیرو غرونو چې د دې هیواد له لویدیځ څخه ختیځ ته پراته دي پاناما په 2 برخو ویشلې ده. شمالي نری سیمې چې د کارابین له سواحلو څخه پرتې دي اوارې او په ګڼو ځنګلونو پوښلې دي او جنوبي سیمې د آرام سمندر په ګاونډ کې پرتې دي هغه هم اوارې دي او ځنګلونه لري. د پاناما هیواد ډیر سیندونه د دې هیواد د منځنیو غرونو څخه سرچینه اخلي او د دې هیواد د کرنیزو ځمکو له خړوبولو څخه وروسته له ګاونډیو سمندرونو سره یوځای کیږي. د پاناما هیواد په جنوب کې د پاناما په خلیج کې د پرلاس د ټاپوګانو ټولګي موقعیت لري. دغه ټولګي 15 غټ دولاس سان هوزا او نور 10 کوچني ټاپوګان لري. د دې څخه پرته پاناما څو نور ټاپوګان هم لري چې تر ټولو غټي ساباکیو، کویبا، چیکارون، پاریدا او داسې نور دي چې ټول د پاناما په جنوبي برخو کې کولون او باستی منتوس چې دواړه د پاناما په شمالي دیزو اوبو کې پراته دي. پاناما هیواد خپل ځانګړي جغرافیایي موقعیت لامل ډیر خلیجونه لري چې مهمه داورین، سان بلاس، سان میګول، پاریتا، مونتیجو او داسې نور. په عمومي توګه د سمندر له سطح څخه د پاناما تر ټولو ډېره سیمه د اطلس سمندر دی او تر ټولو جګه سیمه چوریکو او غځونکې څوکه ده چې 3415 متره لوړوالی لري. د پاناما هیواد پایتخت د پاناما ښار دی. په دې هیواد کې په 1 کیلومتر مربع کې 9 نفر، په 1 میل مربع کې 101 نفر، په ښارونو کې 55% په کلیوالي سیمو کې 43% اوسیدونکي ژوند کوي. درنو اوردونکو په دې هیواد کې د ژوند تمه په منځنۍ توګه 15.25 کاله ده. په نارینه‌و کې 2.88 کاله او په ښځو کې 2.93 کاله ده. په پاناما هیواد کې وخت عمر کې 2.15 ماشومان زیږوي. د اوسیدونکو نژاد ګډ سور او سپین دی او دیني رومن کاتولیک دی. رسمي ژبه اسپانوي ده. په انګلیسي او په څو نورو سیمه‌ییزو ژبو خلک هم په دې هیواد کې خبرې کوي. لیکدود پکې په لاتیني ژبه دی. دا هیواد اداري ویش له پلوه په 9 ولایتونو ویشل شوی دی. د پاناما هیواد حکومت جمهوری دی. د پاناما وروستنی اساسي قانون په 1992 د اکتوبر په 11 نافذ شوی دی. په دې قانون باندې په 1993 1994 او 2004 کلونو کې نوې کتنې شوې دي. د پاناما هیواد جمهوریت سوداګر مرستیال دواړه په یو وخت کې د خلکو لخوا د 5 کلونو لپاره ټاکل کیږي. د دې هیواد د جمهوریت ریاستي ټاکنې په کال 2004 د مې په 2 شوې او راتلونکي ټاکنې په 2015 کې ترسره شي. د پاناما هیواد د وزیرانو د کابینې غړي د هیواد د جمهوریت لخوا ټاکل کیږي. د دې هیواد ولسی جرګه 28 غړي لري. ټول د خلکو لخوا د 5 کلونو لپاره ټاکل کیږي. د دې هیواد د ولسی جرګې تیر ټاکنې په 2009 کال کې شوې او راتلونکي ټاکنې به د دې هم په 2015 کال کې وشي. د پاناما حقوقي نظام په مدني قوانینو ولاړ دی او د عدالت ستره محکمه د دې هیواد تر ټولو لوړ قضایي ارګانونه دي چې 15 قاضیان لري او 10 کاله کار کوي. د دې وروسته په دې هیواد کې 15 عالی او 3 استناد محکمې شته دي. د پاناما هیواد د خپلواکۍ ورځ 1320 د نومبر 28 له اسپانیا څخه ده. ملي رخصتي د نومبر 3 له خپلواکۍ ورځ ده او په ان کې هم د هیواد غړیتوب لري چې د غړیتوب نیټه 1945 د نومبر 13 ده او همداشان په نورو نړیوال ټولنو کې هم غړیتوب لري. د پاناما هیواد بیرغ د 4 مستطیلونو څخه جوړ شوی دی. پاسنۍ خي خواته سور، کیڼې خواته شین، لاندنۍ خي مستطیل سپین او کیڼ خوای آسماني شنه ده. د دې هیواد د بیرغ په 2 سپینو مستطیلونو کې 2 ستوري ښکاري چې پاسنۍ آسماني شین او لاندنۍ سور دی. راځو اوردونکو د دې هیواد اقتصاد ته. د پاناما هیواد د خدماتو سکتور ډیر ښه پرمختګ کړی دی او د دې هیواد عمومي اقتصاد د ملا تیر بلل کیږي. دغه سکتور د پاناما 8% غیر خالص کورنی تولید GDP برابروي. د دغه خدماتو لوی برخې د پاناما د کانال اداره، بانکي فعالیت، د کولون د سوداګرۍ آزاد زون، د سمندري ترانسپورت ډیر ستر جال، بیمې د بهرنیو بیړیو راجستر، حق الزحمي او سیلانیان. د پاناما دولت په تیرو کلونو کې پریکړه کړې وه چې د خپلو ملي پیسو بالیوا ترڅنګ امریکایي ډالر هم د خپلو پیسو په توګه ومني. په هغه وخت کې پاناما دولت او اقتصاد پوهانو موخه دا وه چې بهرنیو سوداګرو ته په دې هیواد کې د کار ډیر اسانتیاوې رامنځته کړي. په 2000 او 2003 کلونو کې د پاناما اقتصادي پرمختګ لږ سست شو.
اقتصاد پوهان وایي چې د کولون په آزاد زون کې د سوداګریزو فعالیتونو لږوالی، د کرنیزو صادراتي توکو کموالی او له پانامې څخه د امریکا د سرتیرو وتل هغه لاملونه و چې په هغه کې 3 کلونو کې د پانامې اقتصادي پرمختګ ته ستونزې پیدا کړې وي. د پانامې دولت په 2004 کال کې په دې ستونزو کابو شو، اقتصادي پرمختګ بیا نورمال شو، ساختماني کارونه او خدماتي فعالیتونه ډیر خلکو ته نوي کارونه پیدا کړل او دولت د کورنۍ او بهرنۍ پانګوالو د هڅولو لپاره په خپلو مالیاتي تګلارو باندې نوې کتنه وکړه او په دې تیرو څو کلونو کې د پانامې د ټولنیزو خوندیتوب لپاره نوي ګامونه اوچت کړل. د سیمهییزې سوداګرۍ لپاره یې نوي اسانتیاوې رامنځته کړې او هېواد ته د بهرنیو سیلانیانو ورتګ د ډېرښت لپاره ډېرې پیسې ولګولې. په پانامې هېواد کې د سړي سل کلنی عاید 2300 امریکایي ډالره دی. د فقر کرښه په دې هېواد کې 30% په 1999 کال کې انفلاسیون اندازه په 2004 کال کې 2%. د کار قوت 1.9% د نفره، کرنه 0.8%، صنعت 18%، نور خدمات 1.2% په 1995 کال کې. وزګارتیا په دې هېواد کې په 2004 کال کې 12.6%، بودیجه عوایدې 3.059 بیلیون ډالره او لګښتونه 3.7 بیلیون ډالره. د پانامې هېواد د صنعت څخه خوراکي مواد، غوښه، لبنیات، بوره او الکولي او غیر الکولي څښاک، سیمنټ، نور ساختماني مواد، قاشې، سرامیک، المونیمي او فلزي، کړکۍ، پیپونه، خیښې، نفتي محصولات، لرګي، د لرګیو پرې کولو او ځینو پروسس، موبل او فرنیچر، پلاستیکي باب، برېښنایي استهلاکي توکي او داسې نور. د صنعتي تولیداتو کلنۍ وده 15.4%. د برېښنا تولید په دې هېواد کې په 2004 کال کې 4.803 بیلیونه. قدرمن اورېدونکو، د خپرونې په دې برخه کې راځو د پانامې هېواد کرنې ته. د پانامې هېواد 10% ځمکه د کرلو وړ ده. د دې هېواد 20% ځمکه څړځایونو، 3.8% ځنګلونو، پاتې 2.2% ځمکه وچو غرونو، دښتو، وړو غونډیو، ټیټو غرونو، سیندګیو، ښارونو، رستګونو سیمو نیولې ده. په 1993 کال کې د پانامې 320 کیلومتره مربع ځمکه کرل کېدله. په اوس وخت کې د پانامې هېواد نږدې 20% خلک د کار قوت د کرنې په سکتور په کار بوخت دي او د دې هېواد 0.8% خلک غیر خالص کورنی تولید له همدې سکتور څخه لاسته راوړي. د پانامې هېواد په کانونو کې سره زر، مس، چونه، ګچ، د ودانیو ډبرې او داسې نور پیدا کېږي. د دې هېواد د صادراتو څخه خوراکي توکي، قهوه، بوره، کیلې، کبان، سمندري خواړه، جامې، بوټونه او نور شیان چې غټ تجارتي شریکان د امریکا متحده ایالات، سویډن، اسپانیا، هالند او کوستاریکا هېوادونه دي. د وارداتو څخه منځنۍ کوچنۍ فابریکې، ماشینونه، نقلیه وسایط، پرزې، خوراکي توکي، کیمیاوي محصولات، سره زر، دارو، درمل، ربړ باب او نور چې غټ تجارتي شریکان امریکا متحده ایالات، هالندي انټیلونه، جاپان، کوستاریکا، مکسیکو او کولمبیا هېوادونه دي. د پانامې هېواد د پیسو واحد بالیوا دی او د ټلیفون نړیوال کوډ نمبر 00500 ودی. د پانامې د کورنیو بهرنیو مخابراتي اسانتیاوو جال کال په کال خورېږي. دا هېواد د اوبو لاندې کوکسل کیبل لري او د منځنۍ امریکا له مایکروب راډیورلي سره تړلی دی. پاناما د اطلسات سپوږمکۍ لپاره د اطلس سمندر 2 ځمکني سټیشنونه لري. د پانامې هېواد 2.6% خلک نارینه او ښځې په لیک او لوست پوهېږي. قدرمن اورېدونکو، د خپرونې د پیل شوي دي. تر بلې خپرونې پورې د خپرونې کوربه خاکسار زیب او رسره ټولو همکارانو ته اجازه راکړئ. تاسو په لوی څښتن ته الله سپارم. تاسو رابولم د ننګرهار د ملي راډیو د نورو خپرونو اورېدو ته.